د محمد محقق یو زوی خپل ورور وژلی، خو ول یو اصلي کیسه څه ده؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه 9:30 بجې د کابل ښار په کارتسي سیمه کې د اجرا ریاست د دویم مرستیال د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د دوو زامنو حسین محقق او باکر محقق ترمنځ شخړه شوې چې په پایله کې باکر محقق وژل شوی او 15 نور ساتونکي ټپیان شوي. د محمد محقق یو نږدې خپلوان اسمت الله خنجري ویلي د محقق کشر زوی حسین محقق د په وینا یو ستره رواني ستونزه لرله، وسله راخیستې خپل ورور باکر محقق یې وژلی او ځینې ساتونکي ټپیان کړي دي. دغه راز د محقق سکرټر سکندري رسنیو ته ویلي محمد باکر محقق د خپل یو بل ورور لخوا چې رواني ستونزه لرله وژل شوی دی. سکندري وایي باکر محقق تېره شپه د خپل ورور حسین محقق لخوا د خوب په حالت کې په سر ویشتل شوی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې خپله حسین محقق هم ټپي دی او دا مهال ټپیان ټول د ملي امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې سیمې ته پولیسو عاجله رسېدنه کړې او قضیه د تعقیب لاندې ده. په خپله حاجي محمد محقق په دې اړه څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.